والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ګران کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو د عباداتو د درسونو په لړۍ کې د روژې فضایل او د روژې د فرضیت حکمتونه او مقاصد او همدارنګه د روژې تعریف دا په دې درس کې په تفصیل سره بیان شول. په نننۍ درس کې به په دې موضوع باندې غږیږو چې یو مسلمان هغه مقاصد، هغه حکمتونه، هغه ګټې چې الله تعالی جل جلاله په روژه کې ایښي دي، مسلمان څنګه ترلاسه کولی شي، په څه وخت کې ترلاسه کولی شي، څه وخت کې دغه ګټو او حکمتونو څخه برخمن کیدی شي. موږ په دې باندې پوهیږو چې الله تعالی جل جلاله په هیڅ وخت کې خپل بندگان په داسې چارو نه مکلف کوي چې هغه بې ګټې بې فایدې وي. الله تعالی جل جلاله د ټولو انسانانو خالق دی، الله تعالی جل جلاله مالک دی، او الله تعالی جل جلاله د انسانانو په حالاتو باندې خبر دی. نو په همدې اساس باندې الله تعالی جل جلاله د انسانانو لپاره هغه قواعد او هغه احکام او هغه اصول وضع کړي دي چې کوم د انسانانو په ګټه دي، په هغې کې د انسانانو لپاره خیر نغښتی دی. د روژې په تعریف کې موږ تاسو ویل چې روژه یا صیام یا صوم چې په عربي کې ورته ویل کیږي په معنا د امساک یا بندېدو سره دی، او د اسلامي شریعت په اصطلاح کې موږ تاسو ویلي چې د سحر نه نیولې یعنی د صبح صادق نه د مغرب او تر ماښام پورې له خوراک او څښاک او جنسي چارو او جما څخه ځان ساتل دې ته ویل کیږي روژه. همدارنګه د روژې په ارزښت باندې وغږېدو چې په اسلام کې څومره ارزښت لري، څومره مقام لري، څومره منزلت لري. په دې اړه موږ ویلې چې روژه دا د اسلام د ارکانو څخه یو مهم رکن دی. د روژې اهمیت په دې کې هم دی چې مخکینی امتونه الله تعالی جل جلاله د روژې په نیولو باندې مکلف کړي وو. روژه په نورو امتونو باندې هم فرض وه. همداراز د روژې ډولونه مختلف چې هغه په مختلفو وختو کې مختلفو امتونو روژه نیولې ده، او د الله تعالی جل جلاله دغه حکم یې په خپل ژوند کې عملي کړی دی. د روژې په فضایلو باندې موږ خبره وکړه چې الله تعالی جل جلاله د روژه د خپل ځان لپاره حسابوي او فرمایي چې د هر آدم او د هر انسان عمل د خپل ځان لپاره دی، خو روژه زما لپاره ده. په دې معنا باندې چې په حقیقت کې هغه چې کله کوم عمل تر سره کوي لیدل کیږي، اما روژه داسې یو عمل دی چې دا نه لیدل کیږي، په دې کې ریا نشته. نو دا زما سره د بنده ځانګړې رابطه ده، دا ځانګړې اړیکه ده، او زه به دغې اجر ورکوم. دا دومره لوی اجر او ثواب لري چې په حقیقت کې د دې نه ملایکې هم خبرې نه دي او د دې په اجر او ثواب باندې نه دي پوهې. نو دا یو ډېر لوی مهم عمل دی، او دا هغه سره فریضه ده چې مخکینیو اولیاو، پیغمبرانو، نیکانو، صالحانو خلکو به ځانګړې دنده وظیفه ګڼلې وه. هغوی به د شپې الله ته ولاړو، تهجد به یې کول، لمونځونه به یې کول، خو د ورځې به روژه و. په حقیقت کې دا د نیکانو صالحانو د نیکانو بندګانو عمل دی او د هغوی وجیبه او فریضه ده. په حکمتونو کې موږ ویلې چې د روژې نیول نه یوازې دا چې هغه معنوي ګټې لري، د انسان ګناهونه ورباندې معاف کیږي، لکه څنګه چې په حدیث کې ورته اشاره شوې وه. نبی علیه السلام فرمایي چې الصوم جنه، دا روژه یو ډال دی د ګناهونو په وړاندې، روژه یو ډال دی د انسان نه د جهنم په وړاندې، انسان بچ کوي د جهنم نه. همدغسې دا روژه نه یوازې دا چې د انسان د ګناهونو د معافۍ سبب ګرځېږي، لامل ګرځېږي، بلکې د انسان یو طرف ته درجې لوړوي، بل طرف ته انسان ته ډېرې زیاتې صحي ګټې لري. دا چې مسلمانو طبي پوهانو د روژې ډېرې زیاتې ګټې بیان کړي دي. دا چې زموږ تخصص نه دی، تاسې باید د متخصصینو په توګه باندې په دې اړه پلټنه وکړئ، څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ چې روژه نیول د انسان لپاره څومره صحي ګټې لري، د هغه په ذهن باندې څومره اثر لري، د هغه په معده باندې څومره اثر لري، د هغه په زړه باندې کوم اثر لري، د هغه په جګر باندې څومره اثر لري،
د هغه په روان باندې څومره اثر لري، د هغه په سکون باندې څومره اثر لري، ډیر زیات اثرات او اغیزې لري او ډیر زیات لوی مقاصد او حکمتونه د روژې په نیولو کې پراته دي. د هغې د جملې نه موږ یو څه مخکې تاسو ته بیان کړل. اوس په دې موضوع ته راځو چې دغه ګټې او دغه حکمتونه او دغه مقاصد یو مسلمان کله ترلاسه کولی شي د روژې نه، نو باید دا په هغه ترتیب باندې ونیولی شي کوم ترتیب او کومه طریقه چې ورته اسلامي شریعت ټاکلې ده. د خپل ځانه عبادت کول په حقیقت کې دا عبادت نه دی. په تیر درس کې د خبرې ته اشاره وشوه چې روژه په حقیقت کې د انسان اخلاقی لوري تقویه کوي او پیاوړی کوي او د انسان اخلاق جوړوي. روژه انسان ته تربیت او روزنه ورکوي چې هغه د هر ډول بد اخلاقۍ نه خپل ځان وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه یوازې دا نه ده چې سړی د خوراک او څښاک پرېږدي، بلکې روژه دا ده چې انسان د غیبت نه ځان وساتي، نمامت نه ځان وساتي، د دروغو نه ځان وساتي، د جنګ نه ځان وساتي، د شخړو نه ځان وساتي، د بد فعل نه ځان وساتي، خلکو ته د ضرر رسونې څخه ځان وساتي، بلکې په روژه کې د نیکو چارو طرف ته مخه واړوي، په هغه کې سخا پیدا شي او همداراز د صدقاتو طرف ته مخه کی، نیکو چارو طرف ته مخه کی، د قرآن تلاوت، منځونو او عبادتونو او د الله تعالی جل جلاله اذکارو طرف ته مخه کی. داسې نه وي چې په ژبه باندې هر څه وایي خو صرف د خوراک نه خپل ځان بند کړی وي، یا مثلا په غوږونو باندې هر څه اوري، داسې روژه درسته روژه نه ده. نو اوس راځو هغه احکامو ته چې اسلامي شریعت موږ ته بیان کړي دي چې مسلمان به د دغه احکامو په نظر کې نیولو سره خپل روژه نیسي. نو په دې درس کې به اول په دې موضوع غږیږو چې روژه په چا باندې فرض ده، د روژې احکام کوم دي، د روژې د صحت شرطونه کوم دي، روژه په څو ډوله ویشل کیږي، په کومو شیانو باندې روژه ماتیږي او په کومو شیانو باندې روژه نه ماتیږي، په کوم ډول روژې ماتولو باندې یوازې قضایي لازمیږي او په کوم ډول روژې ماتولو باندې هم قضایي لازمیږي او هم کفاره لازمیږي. دغه موضوعات به ان شاء الله په نن درس کې تاسو ته تقدیم شي. اول راځو د روژې ارکانو ته. روژه مخکې چې ورته اشاره وشوه په تیر درس کې چې له خوراک او څښاک او له جنسي چارو او د جماع څخه ځان ژغورل دی او ساتل دی، دا باید د کوم مخ نه پیل شي. نو د هغو کارونو څخه ځان بندول چې کوم په روژه ماتوي، دا په حقیقت کې د روژې رکن ګڼل کیږي. الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي چې وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. یعنی تاسې خوراک او څښاک کوئ د شپې له خوا نه تر دې پورې چې تاسې ته سپین خط له تور خط نه راڅرګند شي. په دې معنا باندې چې توروالی د شپې د منځه لاړ شي او هغه حقیقي سپینوالی چې د هغې نه وروسته بیا توروالی نه راځي چې دې ته صبح صادق ویل کېږي، د دې وخت نه پیل کېږي د لمر تر پرېوتو پورې. لیل د ماښام په داخلېدو سره لیل داخلېږي، شپه داخلېږي، نو تر دې وخته پورې تاسو له خوراک، څښاک او له جماع څخه ځان وساتئ. ځکه ورپسې الله تعالی فرمایي چې ولا تباشروهن، تاسې د خپلو مېرمنو سره جماع مه کوئ، وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو په مساجدو کې اعتکاف کړی وي. نو معنا دا شوه چې د اعتکاف په حالت کې چونکې تاسو بیخي د خپلو مېرمنو سره رابطه او اړیکه مه ساتئ، او هغه څه چې تاسو ته په روژه کې د شپې د خوا نه هم جایز ګرځول شوي چې جمع کول دي، د اعتکاف په حالت کې تاسو د عمل نه هم ځان وساتئ. نو معنا دا شوه چې رکن د روژې یو دا دی چې له خوراک، څښاک او جماع څخه ځان وساتلی شي. دویم شی چې د روژې رکن ګڼل کېږي هغه نیت دی. یعنی که چیرې یو څوک روژه ونیسي، یعنی په دې معنا باندې له خوراک او څښاک او جماع نه ځان بند کړي، خو لیکن د نیت د روژې نه دی چې دی وایي چې یاره زه دغه خوراک او څښاک او جماع نه دی په خطر باندې ځان بندوم، چې دا د الله تعالی جل جلاله یو حکم دی.
نو د روژې لپاره نیت کول دا فرض دي او د روژې له ارکانو څخه شمیرل کېږي. الله تعالی جل جلاله حکم کړی دی چې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. دوی په دې مامور شوي دي چې الله تعالی جل جلاله لره دین خالص کړي او هر عمل دی الله دپاره وکړي. که یو سړی مونځ کوي او یا مثلا روژه نیسي، حج کوي، زکات ورکوي یا بل نیک عمل تر سره کوي، په هغې کې نیت ضروري دی چې هم مسلمان د چارو د پیل نه مخکې نیت خالص کړي د الله دپاره او هم د عمل په منځ کې او هم د عمل په آخر کې. معنا دا شوه چې د نیت په درلودلو سره په حقیقت کې د خوراک او څښاک له جماع څخه ځان ساتل دغه روژه ده. نو دوه شیان د روژې رکن وګڼلی شو. د دغو شیانو څخه چې ذکر شو د هغې نه ځان ساتل او دغه ځان ساتل په نیت درلودلو سره. البته د نیت قبلېدل د احنافو په نسبت باندې د ورځې تر نیمایي پورې یعنې د لمر تر زواله پورې درستې صحیح دي. که یو سړي مثلا نیت نه کړی، فکر شوی نه، نو کولی شي چې وروسته هم بیا نیت وکړي د روژې دپاره. داسې نشي کېدلی چې مثلا که نورې روژې هم وي، مثلا که نفلي روژې هم وي او یو څوک یې نیسي، نو په کار دا ده چې د هغې دپاره نیت ولري. خو مثلا که یو سړی فکر شوی نه دی، روژې نیت یې نه دی کړی او بیا وروسته دا سوچ ورغی چې زه باید نن روژه اوسېږم او د زواله پورې د لمر تر زواله پورې نیت وکړي، نو په حقیقت کې دا روژه صحیح ده. او اگر چې نور فقها وایي چې د روژې دپاره نیت باید له مخکې نه وشي، د شپې نه وشي، او یا هغه وخت کې چې کله سړی د روژې وخت داخلېږي د هغې وخت پورې باید د روژې نیت وشي. اوس راځو دې ته چې روژه په چا باندې فرض ده او د روژې د صحت شرطونه کوم دي. د ټولو علماو په اتفاق سره د روژه په هغه چا باندې فرض ده چې هغه لاندې شرطونه ولري. اسلام د روژې د نیولو دپاره شرط دی. که یو سړی خوراک او څښاک او جماع نه ځان بدی او فکر کوي چې زه روژه یم او دی مسلمان نه وي، نو روژه درسته نه ده. بل عقل په لومړنو باندې روژه فرض نه ده. او دریم شرط چې دی بلوغ دی، په ماشومانو باندې روژه فرض نه ده. او څلورم شرط پکې اقامت دی، په مسافرو باندې روژه فرض نه ده. او بل صحت دی، په یو څوک چې مریض وي او د مرض په حالاتو کې وي، مشکل لري او عذر ولري او د روژې د نیولو توان ونه لري او یا روژه نیول د هغه دپاره د مرګ سبب ګرځېږي، نو په ده باندې هم روژه فرض نه ده. صحت دا د روژې د فرضیت دپاره یو شرط دی. او بل د ښځې دپاره د حیض او د نفاس څخه پاکوالی دی. ښځه باید د حیض او د نفاس څخه پاکه اوسېږي. نو د دغو شپږو شرطونو په درلودلو سره په یو سړي باندې روژه فرض کېږي. که دغه شپږ شرطونه موجود نه وي، نو په دې انسان باندې روژه فرض نه ده. نو اوس که چیرې مثلا یو مسافر روژه نیسي یا یو ماشوم او کوچنی روژه نیسي یا مثلا یو څوک عذر لري او د عذر د درلودلو سره سره روژه نیسي، نو دا کوم پروا نه لري، خو لیکن ورباندې فرض نه ده. ماشومانو باندې روژه نیول دا یو تربیه ده، یو روزنه ده او صحابه کرامو به هم په خپلو ماشومانو باندې روژې نیولې ولو که په هغې باندې فرض نه وي. ربیع بن معاوض رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د عاشورا په ورځ باندې سروختي د انصارو یو کلي ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو استازی ولېږه او هغې ته ویلې چې که چا روژه نیولې وي نو هغه دې پوره کړي او که چا نه وي نیولې نو پاتې ورځ دې روژه ونیسي. بیا په دغه ورځ باندې موږ روژه کېدو او کوچنیانو او ماشومانو ته به هم موږ د روژې د نیولو حکم کولو. او که چېرې به ماشومان وږي شو یا مثلا تږي شو، نو موږ به د هغوی د ساتیري دپاره د لوبو سامانونه ورکول. په دې معنا باندې چې یعنې هغوی به خپل ماشومان د روژې په نیولو باندې روږدي کول او دا عادت به ورکاوه. نو اوس روژه په کوم وخت کې صحیح کېږي؟ روژه د صحت دپاره شرطونه کوم دي؟ دا خو د فرضیت شرطونه وو. نو د روژې د صحت دپاره لکه څنګه چې مخکې یادونه شوه، اسلام چې دی دا شرط دی چې که چېرته څوک مسلمان نه وي نو په هغه به د هغه روژه درسته نه ده. مخکې د فرضیت شرطونه وي، دا د صحت شرطونه دي. بل عقل دی، د لیوني روژه درسته نه ده. او بلوغ دی او د هغه روژه هم په ماشومانو باندې چې یو څوک روژه فرضي نیسي نو د هغه نه د هغه د فرضي روژې حق نه ادا کېږي. یعنې د روژې دپاره د صحت شرط دا دی چې باید بالغ اوسېږي او د حیض او د نفاس څخه پاکوالی دی. اوس راځو چې روژه په څو ډوله ده. روژه د حکم په اعتبار باندې مختلف ډولونه لري. یو فرضي روژه ده او بل واجب روژه ده او سنت ده او مستحب ده او مکروه ده او حرام ده. په کوم وخت کې روژه فرض ده؟ د رمضان د میاشتې روژه فرض ده او فرضیت یې د قرآن کریم او سنتو او همدارنګه د
د اسلامي امت په اجماع باندې او په قیاس باندې په ټولو باندې ثابته ده او د هینه د روژې د فرضیت نه هیڅ چا چې دی دغه نه دی کړی، انکار نه دی کړی. کافر د اسلام چې ادارې څخه بخښنه غواړم، هغه څوک چې د روژې نه انکار کوي او روژه وایي چې زه نه نیسم، د روژې د فرضیت نه انکار کوي، دا انسان کافر ګڼل کېږي. او البته که څوک د شرعي عذر د درلودلو نه بغیر یو روژه ماتوي، روژه نه نیسي، په حقیقت کې دا انسان فاسق ګڼل کېږي او لوی ګناهګار ګڼل کېږي او د جزا مستحق دی په اسلامي شریعت کې. معنا دا ده چې روژه په د رمضان روژه چې ده دا فرض ده او د فرضیت نه که چا انکار وکړو کافر دی. او که څوک د فرضیت انکار نه کوي خو د سستۍ او تنبلۍ او په وجه باندې هغه روژه نشي نیولی او بس سستي پکې کوي، په حقیقت کې دا فاسق ګڼل کېږي، ګناهګار ګڼل کېږي او د الله تعالی جل جلاله په نسبت باندې د جزا مستحق دی. او بل واجب روژې دي. یو څوک په خپل ځان باندې روژه نظر مني، وایي چې یاره که دا کار زما وشو یا دا کار که زه وکړم نو بیا په ما دې روژه فرض وي. نو په دغه ډول روژې چې څوک په ځان باندې په زوره لازم وي، په هغه باندې لازم نه وي، دې ته واجب روژې ویل کېږي. نو هغه په کار داره چې په دې خپل نظر باندې وفا وکړي. او بیا نظر هم دوه قسمه دی، یو دا چې په مطلق ډول وایي چې یاره زه به دومره روژې نیسم، خو لیکن تعین نه کړي، وخت تعین نه کړي، نو په ده باندې بیا په هر وخت کې چې دا روژې ونیولې درسته دی. که چېرته وخت تعین که نو هغه باندې په هماغه وخت کې د دې روژو نیول ضروري دي، لازمي دي او په ده باندې واجب دي. او بل سنت روژې دي. هغه روژې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تل نیولې دي او نورو ته یې د نیولو امر کړی دی او تشویق کړي دي او هڅولي دي، د زیاتو ثوابونو او د اجرونو یادونه یې کړې ده. البته په نه نیولو کې یو څوک نه ګناهګارېږي چې هغه روژې په لاندې ډول دي. اول د عاشورا د روژې د عاشورا چې کومې روژې دي، نهمه او لسمه روژه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیان تشویق کړي دي چې د عاشورا د لسمې سره باید نهمه هم ونیسي. نو دا ډول روژې نیول سنت روژې دي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر التزام کړی دی او خپل صحابه کرامو ته د نیولو حکم کړی دی او ویل چې دغه روژې ونیسئ چې د کې زیات ثواب دی، الله تعالی جل جلاله په ځای باندې ډېر زیات اجر ورکوي. او همدارنګه د عرفې د ورځې روژه ده چې دا هم سنت روژه ده، نبي علیه الصلاة والسلام په دې باندې دوام کړی دی. او د ایام بیض روژې دي چې د هرې قمري میاشتې 14 14 او 15. د شوال شپږ روژې دي چې د کوچني اختر له لومړۍ ورځې څخه وروسته پیل کېږي. البته د شوال د روژو په نیولو کې ترتیب لازم نه دی، که څوک یې په ترتیب سره نیسي او که بې ترتیبه نو شپږ ورځې باید برابرې کړي. او بل مستحب روژې دي، غوره هغه روژې دي چې ثواب لري او په نه نیولو کې کوم عذاب نشته دی، چې هغه د دوشنبې او پنجشنبې روژه ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې التزام کړی دی او نبي علیه الصلاة والسلام همیشه دپاره د دوشنبې او پنجشنبې روژه نیولې وه. او د ذوالحجې د لومړۍ لسیزې 8 روژې دي او همدارنګه د شعبان 15 یعنی د بارات روژه ده. دا مستحب روژې دي او نبی علیه الصلاة والسلام خپل امتیان تشویق کړي دي چې دغه ډول روژې ونیسي. او بل مکروه روژې دي، یعنی ښه نه ده چې په دغه وخت کې روژې ونیولی شي، یعنی ښه نه ده چې باید ونیولی شي. مثلا یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځ باندې روژه مشخص کول، تعینول، یو څوک دی مثلا صرف یک شنبه او یا صرف شنبې په ورځ باندې روژې تعین کړي، دغه تعین پکې چې دی دا مکروه دی. او مثلا که یو څوک په دوامداره توګه روژې نیسي چې په هغې کې یکشنبه هم راځي، دوشنبه هم راځي، شنبه هم راځي، جمعه هم راځي، په دې کې هېڅ نوع مشکل نشته دی. یوازې د عاشورا د ورځې روژه ده چې په هغې سره د محرم نهمه ورسره ونه نیولی شي، نو په حقیقت کې دغه روژه چې دی دا مکروه روژه ده. او همدارنګه د ښځې لپاره د خاوند اجازې څخه پرته روژه نیول دا هم مکروه ده. او ټول کال پرله پسې روژې نیول چې بیخي په منځ کې روژه ونه خوړلی شي، ماته نه شي، دا روژه هم مکروه ده. دې ډول روژې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او ښځې ته هم د دې اجازه نه ده ورکړې چې نفلي روژې دي د خپل خاوند نه د اجازې نه بغیر ونیسي. او بل حرامې روژې دي، په دغه وخت کې روژې نیول درست نه دي، صحیح نه دي، حرامې دي. یو د کوچني اختر د اولې ورځې روژه ده او د لوی اختر د ورځې روژه ده او همدارنګه د تشریق د ورځې روژې دي چې هغه د ذوالحجې د میاشتې 11 او 12 او 13 نیټې روژې چې دي دا حرامې روژې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې د روژو نیولو نه منع فرمایلې ده. کوم شیان روژه ماتوي؟ مفسدات د روژې کوم دي؟ اوس راځو هغو شیانو ته اول خبره په هغه شیانو باندې غږیږو چې هغه زموږ په عرف کې خلک فکر کوي چې په دې سره روژه ماتیږي، خو په حقیقت کې په دغه ورځو کې په دغه شیانو باندې روژه نه ماتیږي. یعنی
اول په دې باندې غږیږو چې ځینې شیان چې شاید زموږ په عرف کې په ټولنه کې خلک فکر کوي چې په دې به روژه ماتیږي، خو د اسلامي شریعت له نصوصو نه او د احکامو نه دا معلومیږي چې په دې باندې روژه نه ماتیږي. علما او فقهاو په دې باندې تحقیق کړی دی او په حدیثو کې ورته اشاره شوې ده. یو څوک اوبو ته کوزیږي، پکې لامبي، په سر باندې اوبه اچوي، د وجې د تندې نه، د وجې د ګرمۍ نه په دې باندې هیڅ نوع مشکل نه پیښیږي. کولی شي چې د خپل ځان د یخولو په خاطر باندې، د ځان د پاکولو په خاطر باندې یو څوک اوبو ته وردانګي چې اوبه تیرې نه شي او پکې لامبي یا په سر باندې اوبه اچوي، دا کوم مشکل نه پیښوي. همدارنګه په روژه کې د سترګو تورول او رانجه کول او په سترګو کې دوا اچول، یو څوک معذور دی، عذر لري او سترګې خوږیږي، نو کولی شي چې په سترګو کې دوا واچوي، په دې باندې روژه نه ماتیږي. یو څوک د خپل مېرمن سره ساعت تیرۍ کې ورسره کیني او پاڅیږي، په خوا کې نیسي، نو په دې باندې روژه نه ماتیږي. البته دا په هغه صورت کې چې یو سړی په خپل ځان باندې کنټرول ولري او د هغه په ګناه کې مبتلا نشي، په د ګناه مرتکب ونه ګرځېږي، یعنی د هغه نه جما ونه شي، یا دا چې نور مثلا د مېرمن د په نږدې کولو سره د هغه نه د منۍ او د اخراج ویره موجوده نه وي، نو په دې سره روژه بیا نه ماتیږي. همدارنګه که یو څوک د عذر په وجه باندې پیچکاري کوي او که هغه درک پیچکاري وي او که د غوښې پیچکاري وي، نو په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. علماو مجتهدینو نوې فتوا په همدې باندې ده د نوو علماو چې البته که چیرې ته یو څوک پیچکاري د تقویې په خاطر باندې کوي، د مثلا د دې په خاطر باندې چې دی ور باندې تقویه شي یا غذا په توګه باندې کوي، یا داسې پیچکاري وي چې انسان ته غذا ورکوي او هغه د کوم عذر په بنا باندې نه وي، نو البته د دې نه باید ځان وساتلی شي. او بهتره دا ده چې که یو څوک پیچکاري هم کوي ډېر زیات مشکل ونه لري، عذر ونه لري او ډېر لوی مشکل نه وي، ستونزه نه وي، نو پکار دا ده چې د ماښام د مانځه نه، د ماښام د اذان نه وروسته باید روژه دغه شي، په روژه کې پیچکاري باید وشي. او بل هغه شیان چې ستونو څخه تیر شي خو د هغې انسان په واک او په اختیار کې نه، مثلا په سړی په لار باندې روان دی او ګردونه راشي، دا ګردونه بې اختیاره تیریږي، یا مثلا یو څوک میل ته یا مثلا یو څوک جرندې ته وړه وړي او په هغې کې د وړو ګردونه تیر شي خو د هغه د په واک او په اختیار کې نه وي، یا د خپلې خولې لاړې تیری، نو په دې باندې کوم مشکل نه پیدا کیږي. همدارنګه په ګیره باندې او په سر باندې تیل لګول او خوشبو استعمالول، دا د روژې په دې باندې نه روژه مکروه کیږي او نه په دې باندې روژه ماتیږي. همدارنګه مسواک وهل چې دا د ورځې په اوله برخه کې وي، که په منځنۍ برخه کې وي، که په اخره برخه کې وي، د روژې وخت کې د مسواک استعمال کوم مشکل نه لري، سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تشویق کړي یو چې باید په هر وخت کې مسواک استعمال کو، نو د مسواک استعمال په روژه کې دا کوم مشکل نه پیښوي، سنت دی، په هر وخت کې د دې استعمال جایز دی. مثلا یو میرمن دا یا یو څوک دی کتغ پخوي او په هغې کې د دې په خاطر باندې چې وڅکي چې آیا په دې کې مالګه شته یا نشته دی او هغې نه څکه وکړي خو لیکن هغه تیر نه کړي، نو په دې سره روژه نه مکروه کیږي او نه په دې باندې ماتیږي. او په هیر سره خوراک کول چې مثلا د انسان بیخي روژه یاد نه وي او بالکل فکر نه وي، سوچ نه وي چې ګویا زه روژه یم او روژه وخوري او خوراک او څښاک وکړي، نو په دې باندې نه روژه ماتیږي او نه مکروه کیږي. البته په صحوې سره بیا روژه ماتیږي او د دې روژې اعاده ورباندې لازمه ده، خو چې نور خوراک ورپسې ونه کړي. مثلا یو څوک اودس کوي او غړغړه کوي، په دې کې اوبه تېرې شي، یا مثلا په بل حالت کې فکر نه دی، خولې ته اوبه اچوي او اوبه یې تېرې شي، نو چونکې روژه یې ښه یاده ده خو د ده ناسهوا دا کار وشو، روژه یې ماته شوه، د دې روژې قضایي به راوړي، البته وروسته به ورپسې خوراک او څښاک نور نه کوي. قی کول که قصدا نه وي په دې باندې روژه نه ماتیږي. مثلا یو سړی دی معذور دی، عذر لري، مشکل لري او خولې ته یې قی راشي او قی ورنه وشي خو د ده په واک او په اختیار کې نه وي، البته که قصدي اوسېږي نو په هغې باندې بیا روژه ماتیږي. په احتلام سره مثلا که څوک د ورځې ویده وي او انزال وشي، په دې سره هم روژه نه ماتیږي ځکه چې دا د په واک او په اختیار کې نه دی. بل هغه کارونه دي چې روژه پې ماتیږي، دا هم دوه ډوله دي، یو هغه دی چې روژه ماتوي او یوازې قضا لازموي، او بل هغه دی چې روژه ماتوي قضا او کفاره دواړه لازموي. اول په هغو کارونو باندې خبره کوو چې روژه ماتوي خو یوازې قضا لازموي. مثلا حیض او نفاس، یو میرمن هغه د روژې په حالاتو کې
حیزه شي یعنی حیض مرض راشي ماهواري مرض راشي او یا یو زنانه په دغه روژه کې ماشوم تولد شي نو دا د نفاس حالت دی. نو په دې حالاتو کې ښځې ته روا نه دي چې روژه ونیسي. البته د دې روژو قضا یې ورباندې لازمه ده، په بل وخت کې به دا روژې راګرځي. او بل په داسې شي باندې روژه ماتېدل چې عادتا خوراک او څښاک نه ګڼل کېږي، لکه مثلا یو سړی خټه خوري او یا ډیره مالګه وخوري یا خامې وریجې وخوري، داسې شی چې مثلا هغه عام په عموما توګه خوراک نه ګڼل کېږي، مالوچ وخوري، نو په دغه شیانو باندې روژه ماتېږي. خو البته په دې باندې یوازې قضا ده او په دې باندې بیا کفاره نه لازمیږي، ځکه اصلا دغه شی چې عادتا خوراک نه ګڼل کېږي. او بل دا چې معدې ته د نورو لارو نه یو شی رسیدل، مثلا څوک د ګیډې په زخم کې دوا اچوي، په غوږ کې دوا اچوي یا د سر په زخم کې دوا اچوي او داسې نور، خو لیکن د دې لارې نه معدې ته یو څه شی ورسیږي نو په دې سره روژه ماتېږي. البته په ده باندې یوازې قضایي ده او کفاره ورباندې نشته. په خطا سره روژه ماتېدل لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، مثلا سړی چې روژه ښه په زړه وي او خولې ته اوبه اچوي هغه ورنه تېرې شي. او بل دا چې یو څوک چې د چا په خوا کې د چا له خوا نه په زوره باندې په خوراک او څښاک باندې او د روژې په ماتولو باندې مجبوره کړلی شي، مثلا هغه ته وایي چې یا دې وژنم او یا روژه وخوره، نو دی روژه وخوري، نو په ده باندې به کفاره نشته دی او دی یوازې د دې روژې قضایي به راوړي. مثلا یو زنانه ده او هغه یو څوک ورته نستیزي ورته ورکړي، د نشې په حالت کې ده او په دې حالت کې د هغې سره جما وشي، نو هغه په ځان باندې نه ده خبره، وروسته چې پوه شي چې ورسره جما شوې ده په روژه کې شوې ده، نو بیا په دې مېرمن باندې یوازې د روژې قضایي لازمه ده. البته که یو څوک مثلا جما کوونکی که هغه مسلمان وي او نو هغه باندې هم روژه لازمه ده، د دې روژې قضایي پې لازمه ده، هم په ده باندې کفاره لازمیږي. یو سړی مثلا روژه خوري او په دې ګمان باندې خوري چې گویا مثلا تر اوسه پورې سهار نه دی راختلی، سهار نه شوی نه دی او فکر کوي چې لا تر اوسه پورې شپه ده، بیا وروسته معلومات وشي چې ولا چې سهار راختلی و نو نور خوراک به نه کوي، نو د دې روژې قضایي ورباندې لازمه ده. یو سړی قصدا قی کوي نو یوازې قضایي پې لازمیږي. د روژې د نه نیولو نیت کول، اگر که روژې نیولې وي خو لیکن نیت یې نه دی کړی نو دې روژې صحیح نه ده، د دې روژې قضایي پې لازمه ده. ډیره سخته او لوږه او تنده که یو څوک له لوږې او تندې تر دې حده پورې راورساوه چې هلاکت ته نږدې شو او بیا یې ځینو غړو حواس او عقل کار پرېښودو او د روژې په نیولو قادر نه و، هغه به روژه خوري او بیا به دې روژې قضایي راوړي. هغه حامله او تېور کوونکې مېرمن چې په روژه کې د همدې عذر له کبله خوراک او څښاک وکړي او روژه ماته کړي، په ده باندې د روژې یوازې قضایي ده. یو مېرمن ده او هغه خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، که شیدې مثلا که روژه شي نو ماشوم یې د لوږې سره مخامخ کېږي یا مثلا په خپله باندې د یو مشکل سره مخامخ کېږي، یا یو حامله مېرمن ده او که چېرته د هغه روژه نیسي نو کیدای شي د هغه ماشوم ته چې د دې په خېټه دی هغې ته ضرر رسېږي یا په خپله دې صحت ته ضرر متوجه کېږي، نو بیا اسلامي شریعت چونکې سختي نه لري، په اسلامي شریعت کې اسانتیا ده، دا د عذر حالت دی. دغې حاملې او مرضعې مېرمنې ته چې ماشوم ته شیدې ورکوي یا حملداره ده نو د روژې د ماتولو اجازه شوې ده. قصدا لوګی تېرول، مثلا که یو څوک سګرټ څکي، چیلم څکي او هغه مثلا نور دغه کوي نو په دغه عادي لوګی وي نو په دې باندې هم روژه ماتېږي. په غاښونو کې بند شوی شی او هغه یو څوک راوالي او تېرې کړي نو که چېرته له خولې څخه راوویستلی شي او بیا تېر کړلی شي لږ وي او که ډېر روژه ماتوي، او که په خپله باندې تېر شي که د غنم د دانې څخه کم وي روژه نه ماتېږي، او که چېرته د غنم د دانې څخه زیات وي نو بیا ورباندې روژه ماتېږي. دا دوه حالات لري، یو دا چې مثلا که لږ وي او که ډېر د خولې نه راوویستلی شي او بېرته تېر کړلی شي ولو که هغه د غنم د دانې نه وړوکی هم دی بیا هم پرې روژه ماته شو. البته که یو چا په غاښونو کې داسې شیان ښتی دی چې مثلا هغه ډېر نری او ډېر عادي دی او هغه په غاښونو نه راوویستلی شو هغه تېر کړلی شو نو په دې باندې بیا روژه نه ماتېږي. که چا په ساوې سره روژه وخوړله یا یې قی وکړو یا یې ستن وهله بیا یې نور خوراک په دې خاطر باندې وکړو چې ګویا روژه یې هسې ماته شوه، د دې روژې قضایي پرې لازمه شوه، یعنې معنا دا شوه چې په کومو شیانو باندې روژه نه ماتېږي او دی وایي چې ولا ماته شوه او بیا ورپسې نور خوراک وکړي نو دې روژې قضایي به راوړي. البته هغه شیان او هغه کارونه چې قضا او کفاره دواړه لازموي هغه عبارت دی له اول قصدا خوراک او څښاک کول، په دې باندې روژه ماتېږي او هم په دې باندې قضایي لازمیږي، یعنې د قضایي سره به 1 شپېته روژې رانیسي.
قصدا جما کول او لواطت کول او داسې کار تر سره کول چې اصلا روژه پرې نه ماتېږي، لکه مسواک وهل، تیل استعمالول، خوشبويي وهل او داسې نور. خو په دې ګمان خوراک او څښاک کول چې ګویا روژه یې ماته شوه، ورپسې نور خوراک او څښاک شروع کړي. په کومو شیانو چې روژه نه ماتېږي فکر کوي چې روژه ماته شوه او بیا ورپسې نور خوراک وکړي، دا قصدي روژه ماتول دي، نو هم پرې کفاره لازمیږي او هم په ده باندې د دې روژې قضایي لازمه ده. اوس کفاره دې څه شی؟ کفاره چې موږ وخت کې موږ څو ځله د هغې یادونه وکړه. کفاره یعنې څه؟ کفاره یعنی د یو غلام آزادول او یا 2 میاشتې پرله پسې روژې نیول، او که یو څوک د پرله پسې د روژو د نیولو توان نه لري او د دې نه عاجز وي او یقیني عاجز وي او الله ته د حالات معلوم دی، نو یا بیا 80 مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکول دي، چې دا په ترتیب سره دغه کارونه ترسره کېږي. که یو څوک د غلام د آزادولو توانایي ولري هغه ته روا نه دي چې روژې ونیسي، که یو څوک د روژو د نیولو توانایي لري هغه ته روا نه دي چې هغه د 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. البته که یو څوک د غلام د آزادولو توان لري یا غلام شته نه، او یا دا دی که نه چې یو څوک د 80 روژو د نیولو توان نه لري، نو هغه ته بیا جایز دي چې هغه د 80 مسکینانو ته بیا ډوډۍ ورکړي. کفاره یوازې د رمضان د میاشتې د روژو په خوړلو باندې لازمي، نه په نورو روژو باندې. د رمضان د میاشتې د روژې قضا په فوري توګه لازمه نه ده. د بل رمضان د رارسېدو مخکې هر وخت چې دته زمینه مساعده شوه، دا د دې قضایي راوړلی شي او هم کفاره د دې ورکولی شي. البته وروسته کول د دې درست نه دي، ښه نه دي، ښه خبره نه ده چې وروسته کړلی شي، ځکه چې تر څو پر بل رمضان پورې څوک انتظار وکړي. بهتره دا ده چې که د رمضان تیر شي او هر وخت هغه ته د روژې د نیولو زمینه مساعده شي، باید روژه ونیسي. اوس کومه خلکو ته د روژې خوړل روا دي؟ کوم څوک کولی شي چې هغه روژه وخوري؟ اول هغه خلک چې روژه ورته روا ده، خوړل ورته روا دي، نه ماتول ورته روا دي، خو د هغې په مقابل کې به فدیه ورکوي. یو هغه څوک دی چې هغه شیخ فانی ورته ویل کېږي، بوډا سړی او بوډۍ ښځه چې د روژې د نیولو توان نه لري، معنا دا شوه چې که دا بل وخت کې نشي کولی چې د دې روژې قضایي راوړي، نو دا به د دې مقابل کې فدیه ورکوي. او بل هغه مریض دی چې هغه د روغېدو امید ترې نشي کېدلی، یعنی دوامداره مریض دی او داسې شکل سره مریض دی چې ډاکټرانو هغه ته نور د په اصطلاح د عمر د ختمېدو خبر ورکړی دی چې ستاسو نور د ښه کېدو امکانات نشته دي. نو دغسې خلک به چې کله روژه ورباندې راورسېږي، د روژې په مقابل کې به فدیه ورکوي. او بل هغه څوک چې روژه خوړل ورته روا دي خو قضایي به یې راوړي، لکه مسافر مخکې پرې خبره وشوه چې دا چې په اسلامي شریعت کې بنده یوازې په هغو چارو مکلف دی چې په وس او توان کې وي، نو د همدې قاعدې په اساس باندې سفر دا د ستونزو د مشکلاتو څخه ډک وي، ډېر وخت انسان ته د پیشنمي کولو یا مثلا د روژې د نیولو زمینه نه وي مساعده، نو دا مسافر کولی شي چې روژه ماته کړي خو د دې روژې قضایي به راوړي. الله تعالی جل جلاله دین موږ ته اسانه کړی دی، په دین کې سختی نشته دی. نو الله پاک فرمایي چې فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، یعنی څوک چې ناروغ یا په سفر کې وي نو د خوړل شوو ورځو په شمېر به نورو روژې رانیسي. البته که یو څوک له سبا راختلو وروسته سفر پیل کوي نو دغه ورځ به روژه کېږي، خو بیا هم که له سختې او تندې سره مخامخ کېده روژه ماتولی شي، بیا به یې قضایي راوړي. د مسافر لپاره که په سفر کې اسانتیاوې موجودې وي او روژې نیول ورته تکلیف نه وي، نو روژه نیول ورته بهتره دي، تر څو د رمضان د روژې له برکت او فضیلت څخه بې برخې پاتې نه شي. او که د هلاکت ویره یې وه نو د روژې ماتول غوره دي او نیول بیا حرام دي. یعنی د سفر 3 حالت دي. یو دا چې مثلا یو څوک دی روانېږي د خپل کور نه او سهار کې چې اوس کې په سفر باندې لاړ شي، دا صحیح نه ده. باید د شپې د خوا نه مثلا که اراده سبا د سفر کړې ده نو د روژه به نیسي او بهتره دا چې دا روژه تمامه کړي. البته که چېرته د همدې ورځې د سفر په حالت کې یو سړی د ډېره لوږې او تندې سره مخامخ کېږي، نو کېدای شي دا روژه ماته کړي، د دې روژې قضایي به راوړي. البته که چیرې یو څوک په داسې یو حالت کې وي چې هغه روژه نیولی شي، هېڅ نوع مشکل پکې نشته دی او ټول سهولتونه ورته مهیا دي، نو د دې دپاره د روژې نیول غوره دي. البته که یو څوک داسې و چې هغه روژه نیسي او د هلاکت سره مخامخ کېږي، نو د ده دپاره بیا په سفر کې روژه نیول حرام دي، ځکه د په زوره ځان په مشکل کې غورځوي، په زور باندې ځان د داسې یو عمل سره مخامخ کوي چې الله تعالی جل جلاله په هغې کې دته د روژې د خوړلو اجازه ورکړې ده. نو بیا علماو لیکلي دي چې دغسې خلکو دپاره بیا د روژې نیول درست نه دي.
بل معذورین دي. د عذر په وجه باندې روژه ماتول روا دي. که د روژې د نیولو له امله کومې ناروغۍ د پیدا کېدو ویره وي، یا د دوا او غذا نه خوراک د مرض د زیاتېدو لامل ګرځي، یا دا چې روژه نیول ورته مشکل وي، یا دا چې مرض یې اوږدېږي، روژه خوړل ورته جایز دي چې بیا روغ شي، د دې ورځې قضایي به بیا راوړي. حاملې او مرضعې میندې کولی شي چې روژه وخوري او بیا به د روژې قضایي راوړي. اوس په دې باندې غږیږو چې یو څوک هیڅ نوعه عذر نه لري، هیڅ مشکل نه لري، د سستۍ تنبلۍ د وجې نه روژه نه نیسي. اوس د دغه خلکو په اړه باندې د اسلامي شریعت حکم څه دی؟ څوک چې قصداً روژې پرېږدي او له فریضت څخه انکار وکړي، د اسلامي امت علما په یو اتفاق وایي چې دغه شخص کافر دی. یعنی د روژې نه نیونکي څو ډوله دي. یو قسم داسې خلک دي چې هغه روژه نه نیسي او ورڅخه انکار کوي، په روژه به کې دا چا راوستې روژه نه منم. نو په حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله د یو حکم نه انکار د ټول دین نه انکار کول دي. نو دا سړی په اتفاق د ټولو علماو کافر دی. البته که یو څوک د روژه د سستۍ او تنبلۍ له کبله نه نیسي، خو له فریضې څخه انکار نه کوي، د لوی ګناه مرتکب دی او دا د دنیا او د آخرت د سزاګانو او د جزا مستحق دی. زر باید توبه وباسي او هغه څوک چې باید الله ته رجوع وکړي او خپل کم عمل چې دی په هغې باندې پښیمانه شي. او هغه څوک چې قصداً روژه وخوري، نه یوازې دا چې توبه وباسي بلکې زر تر زره د روژو کفاره او قضایي راوړي. روژه خوړل د روژه خوړونکي په ذمه پاتې کېږي تر څو پورې چې د هغې قضایي راوړي. معنا دا شوه چې دته د روژه نه معاف کېږي. فکر وکړي چې ما روژه وخوړله نو زه به دا راته معاف شوه، نو تر څو پورې چې د دې روژې قضایي نه راوړي، نو تر هغې پورې دا روژه د په ذمه باندې پاته ده. نو یعنی روژه دا یو فرض حکم دی. باید مسلمان د روژې د نیولو دپاره غاړه کیږدي او دا باید روژه ونیسي. ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، زه ویده وم او دوه تنه راغلل او زه یې د لاس نه ونیولم او یو جګ غره ته یې راوستلم. دوی ویل چې په دې غره باندې وروخیږه. ما ویل چې زه خو په دې غره باندې نشم ختلی. دوی ویل موږ به دغه سهولت درته برابر کړو، موږ به دې غره ته وخیږو. غره ته وختلم. کله چې د غره نه مې ته ورسېدم، هلته مې ډېر تیز اوازونه او چغې واورېدلې. ما پوښتنه وکړه چې د اوازونه د څه دي؟ راته وویل شو چې دا د جهنمیانو اوازونه دي. وړاندې راړو، ګورو چې ځینې خلک له پښو څخه راځوړند دي او خولې یې څیرې شوي دي او وینې ترې روانې دي. ما پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما د خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا خلک څوک دي؟ نو دوی ویل چې دا هغه خلک دي چې د روژه ماتې له وخته مخکې روژې خوړلې. یعنی معنا دا شوه چې روژې نه نیولې. او دا خو د هغه خلکو په رابطه باندې چې روژه نیسي خو لکن د ماښام د راتلو نه مخکې روژې ماتوي. د هغه خلکو په څه حکم وي چې هغوی قصداً روژې خوري او د سحر نه یې روژه نه وي نیولې. البانی رحمه الله فرمایي چې دا د هغه چا دپاره عذاب دی چې روژې نیولې وي خو له روژه ماتې مخکې ماته کړې وي. د هغه چا به څه انجام وي چې له سره روژه نه نیسي. شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمة الله علیه فرمایي چې من افطر عامدا بغیر عذر کان تفیته لها من الکبائر. یعنی یو څوک چې روژه ماته کی او بې له کوم شرعي عذر نه ماته کی او دا که بیا راوم ګرځي، بیا هم دا سړی په اصطلاح د لوی ګناه مرتکب وګرځېده. حافظ ذهبي رحمة الله علیه لیکلي دي، وی دا د مسلمانانو په نسبت باندې معلومه خبره ده او دا د مسلمانانو عقیده ده چې چا د رمضان روژه بې له کوم عذره بې له کوم مرض او غرضه پرېښودله، دا له زاني شرابخور څخه زیات شرعي انسان دی. بلکې مسلمانان دغه په اسلام کې شک کوي او پرې د زندیق ګمان کوي. نو په کار دا ده چې یو څوک په مسلمانه ټولنه کې اوسیږي، ځان مسلمان ګڼي، که په هر ځای کې اوسیږي، نو په کار دا ده چې هغه په التزام سره روژې ونیسي، ځکه دا د الله تعالی جل جلاله ستر حکم دی. دغسې مسلمان که چیرې روژه خوړلې وي نو باید زر تر زره الله ته توبه وباسي، په خپل عمل باندې پښیمانه شي، الله تعالی ته رجوع وکړي او د خوړل شوو روژو په قضایي راوړي او تر څنګ به یې کفاره هم ورکوي چې قصداً یې روژې خوړلې اوسیږي. نو الله تعالی جل جلاله موږ ته دغه احکام را لېږلي دي او مسلمانان یې په دې مکلف کړي چې دې احکامو ته باید غاړه کېږدي او مسلمان هم هماغه ته ویل کېږي چې د الله تعالی جل جلاله احکامو ته غاړه ایښې وي. نو دغه د روژې هغه احکامو چې موږ ته اسلامي شریعت راښودلي دي او مسلمان په دې باندې مکلف شوی دی چې باید په دغه شکل باندې روژې ونیسي. نو دا احکام تاسو په تفصیل سره واورېدل چې روژه کې کوم شیان رکن ګڼل کېږي. موږ ویل چې په روژه کې 2 شیان رکن دي.
یو د روژې نیت او بل د خوراک او څښاک او د جماع څخه ځان ساتل. دا دوه شیان چې دي په روژه کې رکن ګڼل کېږي. که څوک مثلا خوراک کوي، څښاک کوي، جماع کوي په ورځ کې او یا نیت د روژې ونه لري، دا روژه نه ده صحیح بالکل. اوس روژه په کوم وخت کې صحیح کېږي؟ د روژې دپاره یعنې بخښنه غواړم، د دې نه مخکې باید په دې باندې موږ خبره وکړه چې روژه په چا باندې فرض ده. موږ ویله چې هغه باید مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي، مقیم وي، عذر نه لري او ښځه باید د حیض د نفاس څخه پاکه اوسیږي. او د روژې دپاره د صحت شرط دا دی چې باید سړی مسلمان اوسیږي او عاقل اوسیږي، بالغ اوسیږي او د ښځه باید د حیض د نفاس څخه پاکه اوسیږي. که چېرته یو ماشوم یا مسافر چې روژه ورباندې فرض نه ده خو او روژې نیسي نو روژه یې صحیح ده، روژه کې کوم مشکل نه پیښیږي. او بیا په دې موضوع باندې وغږېدلو چې روژه په څو قسمه ده. موږ ویل چې یو فرضي روژه ده او بل واجب روژه ده او سنت روژې دي، مستحب روژې دي، مکروه روژې دي او حرام روژې دي. نو په هغې باندې په تفصیل سره وغږېدلو او همدارنګه په دې موضوع وغږېدلو چې روژه نیول چا دپاره لازمي دی او په چا باندې لازم نه دي، او روژه چا دپاره خوراک جایز دی او د چا دپاره جایز نه دی، په کوم وخت کې جایز دی، په کوم وخت کې جایز نه دی، او همدارنګه د په کوم چا باندې کفاره لازمیږي او په کوم چا باندې یوازې د روژې قضا لازمیږي. نو دا درسونه په تفصیل سره ستاسو په مخ کې تقدیم شول. الله تعالی جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په هغو شرایطو باندې کوم چې موږ ته اسلامي شرایط ښودلي دي روژه ونیسو. او آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ستاسو د توجه نه زیاته مننه. السلام علیکم.